او د مدینې شریفې د هجرت د اسلام د مضبوطوالي سره او د اسلام د کلکوالي سره ډېر تعلق دی. اسلام چې الله مضبوط کړ نو د مدینې شریفې د هجرت نه پس اسلام الله مضبوط کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې د دین او د اسلام دپاره ډېر محنت او کوشش وکړو. هر چاته چې کمې دوستو، کمې رشته دارو، کمې د کلیو، کم د بارو، هر چاته خپل وس وکړو او دعوت یې ورکړه چې مسلمان شه. خو یو څو کسان خدای مسلمانان کړل. د طایف سفر وکړو او د طایف په سفر کې ډېر تکلیفونه ورته ورسېدل. د حج په سیزن کې حج له خو د یو ځای بل ځای نه خلک راځي، هم به د حضور پاک دا اراده وه چې یاره دې خلکو له دعوت ورکړم، ځکه د خپل وطن او د کلي دا خلک دا مسلمانان نشي، خو کیدی شي چې د بار خلکو ته خدای دین او ایمان ور ورسوي. نو حضور پاک به د حج په سیزن کې په خفیه طریقه او په پټه طریقه باندې یو کس سره میلاوېده او د الله د توحید او د یووالي د عقیده به ورته مخکې کوله. خو د مکې چې کوم کافر و هغوی هم په دې پوه وو چې دلته خو ته خلک ځان ساتي، مونږ خو د وطن د خلک منې کوو. خو هسې نه چې دې چېرته د حج په موقع د بار خلک ځان سره ملګري نه کېږي. هغوی هم په دې سوچ کې وو. نو هغوی به کوڅو کې او لارو کې خلک کېنولو چې د بار نه به څومره قافلې حج له راتلې، نو هغوی به ورته وي چې ګورې زمونږ په دې مکه کې یو سړی دی او ګورې لیونی دی او ساحر دی او چاته به یې کله به وي جادوګر دی او کاهن دی او هغه ته به نه نږدې کېږئ. که هغه درته څه خبره کوي چې واونرئ ګورئ، ځکه که د هغه خبره هم واورېده نو کور په کور به دشمنۍ درله جوړې کړي. د پلار او د زوی په منځ کې به درله روانه جوړه کړي، د ښځې او د خاوند په منځ کې به درله دشمنۍ جوړې کړي. داسې جادو ورسره دی. زمونږ په مکه کې کور په کور دننه بار د یو بل سره دشمنۍ پیدا کړی. نو خلک خو په دې یریږي چې واقعي په داسې مصیبت ته ونړو. تر دې حده پورې چې د بار نه به کوم خلک حج له راتل یا عمرو نه به راتلل، نو هغوی به غوږونو کې مالوچ منډلي او ټوکړې به یې په غوږونو کې کېښودې چې هسې نه بې اختیاره د د اواز زمونږ دې غوږ له راورسوي او په مونږ چې څه جادو نشي. لیکن سره د دې دومره رکاوټونو حضور پاک به لګیا خپل محنت به یې کو. نو یو ځل د مدینې څه کسان راغلي وو، تقریبا 6 کسان. نو مینا کې یو غونډۍ د عقبه غونډۍ ته وایي، دغې غونډۍ نبي علیه السلام شاته کړل، وی تاسو ته یو څو ضروري خبرې کوئ. نو چې شاته کړل نو نبي علیه السلام ورته د اسلام او د ایمان دعوت ورکړه. وی ګوره الله یو د شریک نه لري او زه د خدای پیغمبر یم، زه دې له رالیږلی یم چې د الله پاک دین دې خلکو ته ور ورسوه. نصیحت یې وکړه. د حضور پاک د هغه نصیحت په هغه 6 کسانو یو اثر وشو او هغه 6 وانه خدای پاک مسلمانان کړل. دا د مدینې و. خو نبي علیه السلام ورته وی چې ګورې دا خبره به پټه ساتئ، دې نه به څوک خبروی نه، دلته زما بلا دشمنان دي، زما خو د وطن کلي دي، زه ترې ځان ساتلی شم، ما دې خدای بچ کوي، خو ګورې تاسو ته تاوان به ورسوي. بس ځای خپل کلي ته لاړ شئ او خپل وطن کې دا دعوت وچلوئ. هغوی لاړل مدینې شریفې ته او په مدینه شریفه کې دا دعوت ورو شروع کړ او بیا کال لا وی ځان سره نور ملګري راولئ او دا به زمونږ ورځي او دا به هم نیټۍ د دې غونډۍ شاته به سره میلاویږو. نو کال له دې ځان سره نور کسان هم راوستل او په هغه نیټه باندې د هغه غونډۍ شاته حضور پاک هغه نورو کسانو له هم دعوت ورکړ. مجموعه 12 کسانو رب العالمین هغوی مسلمانان کړل. وی پټ مخبرې خبره به پټه ساتئ، هسې نه څوک دنه خبر نشي. دی لاړل مدینې شریفې ته او هلته د اسلام دعوت شروع کړو، خلکو ته دین رسوئ، ایمان رسوئ. بس دا یې زه نه پیسې غواړم، نه بادشاهي غواړم، نه مشري غواړم، نه زما څه تمې شته د چا نه. یو تمه مې ده چې الله پاک دا خلک مسلمانان کړي. او اسلام څه ته وایي چې یو خدای ومني.
او ما پیغمبر ومني چې د خدای رسول بس دی لاړل او دی دعوت شروع کړ. آینده کال نیټه ښودې وه 2 یا 3 یا کسان د مدینې رالل حج له د حج په بهانه او هم د هغې غونډۍ شاته حضور پاک په نیټه ورسره یې ښودې وه ورته نبي علیه السلام ورغې او دې کسانو له د ایمان دعوت ورکړ. هغه 2 یا کسان رب العالمین ټول مسلمانان کړل. حضور پاک خوشحاله شو چې شکر الحمدلله د خدای کرم د خدای فضل د الله احسان شکر دی چې که په مکه کې زه چا قبول نه کړم خو د مدینې خلکو قبول کړم. که مکه کې چا خدای یو ونه پیژن خو دا د الله فضل دی چې د مدینې خلکو الله یو پیژن. زه وی لاړ شئ مدینې ته او هلته د دغه ایمان دعوت وچلوئ. بس دا 2 خبرې دي چې الله یو ومنئ خدای له شریک نشته او زه د خدای رسول یم چې زه درته څه دا به زما د خپل طرف نه نی دا به د الله د طرف نه. دا 3 کاله محنت نبی علیہ السلام د حج په سیزن کې وکړه او چې دا 3 یا کسان کله مسلمانان شو نو دی حضور پاک بي خو ته پته ولګېده چې دله خو په مکه کې ډېر لوی تکلیفونه میلاویږي او دی خو څوک کولاو خبرې ته دلته نه پرېږدي. نو هغوی ورله دعوت ورکوي صاحب مدینې ته راځه موږ سره لاړ شه مدینې ته. نو هلته به کولاو د دین دعوت وچوي. دلته رکاوټ شته هلته به راته هېڅ رکاوټ نه دلته د دشمن شته هلته به انشاءالله دشمن نه او موږ به مدد کوو. دعوت یې ورکړه د هجرت حضور پاک له. حضرت عباس دغه وخت کې موجود و دې لا د اسلام یې ښکاره کړی نو بعضې علما وایي پټ مسلمان او ښکاره اسلام نو ښکاره کړی او څوک وایي له ایمان یې نو قبول کړی. دی ولاړ نو حضور پاک ویروارو نو د مدینې خلکو ته وایي ای د مدینې خلکو دا څه کوئ زما د ارواره تاسو مدینې ته بوځئ. هغه وخت کې ورته لا مدینه نه وي یثرب به یې ورته وي دې تاسو یثرب ته بوځئ مدینې ته بوځئ. دلته قوم شته څوک ورته غږ نشي کولی او د قوم د وجې محفوظ دی او که دې تاسو بوته ولته ورته چا تاوان او نقصان ورسو نو تپوس به یې ګورې بیا ستاسو نه کوم. هغوی ورته وایي تی مونږ ته حواله که ته خلاص مونږ به خپل سرونه وشیندو قربان به کو خو ده ته به څوک رانه لاړې مخامخ توګ نه کړي. دا مکان مدینه ده یثرب دی دا مکه نه ده ماته مونږ ته یې حواله کړې. حضور پاک له دې دعوت ورکړ. بس دا 3 کاله پرله پسې دا حج په سیزن کې او په موقع کې حضور پاک دا دعوت وچلو. هلته لګیا دی مدینه شریفه کې د اسلام دعوت چلیږي. مدینه شریفه کې د اسلام زور و شور داسې شروع شو چې یو صحابي دی حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه د هغه په کور کې دعوت شروع دی د اسعد ابن زراره او یو صحابي دی په سترګو نابینا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه هغه مشر استاد دی صدر مدرس لګیا د خلکو ته قرآن ښیي او حدیث ورته ښیي او د اسعد ابن زراره مدرسه کړې وه ځان له مدرسه نه وه. اتفاق دا چې هلته هم خلک خبر شو چې خبر شو نو د مدینې خلکو میټینګ راوغوښته او ټول سرداران راجمع شو هلکان راجمع شو او دا بحث شروع شو چې د مکې نه هلکه څه خلک راغلی دی او نوې عقیده خورول غواړي او زمونږ د پلار نیکه چې کومه زړه عقیده ده هغې پسې بد رد وایي د دې مخنیوي پکار دی د دې مخنیوي پکار دی چې دا شی ختم شي او که داسې وي نو دا خو زمونږ د پلارانو د نیکونو دین دی هغې پسې ولې مونږ پسې خبرې کوي. نو چې اوس هم خدای دې نه کړي دلته څوک راشي او زمونږ د دین خلاف دلته کار کوي نو مونږ به پرې خامخا خفه کړي. لکه د هر چا خو خپل دین دی کل حزب بما لدیهم فرحون هر چا ته خپل دین خوږ دی هغې ته خپل دین او خپل هغه چې خپل مذهب و هغې خوږ و نو هغوی وایي چې دا څوک راغلی دی هر څوک دی که مسلمان ځان ته وایي او که مؤمن ځان ته وایي او موږ د دوی دین نه شو زغملی زموږ د دین خلاف دشمني کارو او چې څوک هم موږ سره زموږ د دین خلاف کوي ورسره پوهېږو. دا بحث شروع دی یو هم تقریر کوي بل هم کوي. یو نوجوان کس دی اسید ابن حضیر اپاسد هغه ویل لکه مال یو تجویز دله در کوم داسې کار کوو چې دا مسلمانان چې اروستی دی او په کور کې دیره کړي دي اسعد ابن زراره دا زما دوست دی نو لاول به داسې وکړو چې ور به شو دی پویو چې دا مسلمانانو شړي خپل مکې ته
مکه پیشه او دوی پیشه او نوې عقیده نه خورئ او زمونږ د عقیدې بد نه وی نو که سم شو ښه پخه او که نه شو زما دوست لومبې به ستاسو نه مخکې دیم راپسې به تاسو یې خو اول پویول خو پکار دی خلکو ویله دا خو دې هوښیاره خبره وکړه نو سید ابن حضیر ورغی هغې اسعد ابن زراره رضی الله عنه ته دروازه وواله اوله بار راووته وی ملګري یو خبره درته کوم زما خو دوست دی په بدو مې نه پرېږدو اورېدلی دی چې تا د مکې نه څه خلک راوستی دی او نوې عقیده خورئ او زمونږ په مذهب او زمونږ دین پسې بد رد وی نوې دین خورئ بای جان خلک ټول راغونډ شوي دي ستا خلاف میټینګ شروع دی تورې وسرې در باندې راتلل جنګ یې درسره کو او د قوم مقابله کول هم نشئ خو ما ورته وویل چې دې زما دوست دی پیوم مهرباني وکړه دا څه کې د بار نه د خلک راوستل او نوي دین خورئ او زمونږ زور د پلار نیکه دین دی په هغه دین زما پلار خس دی ستا پلار خس دی زمونږ نیکونه خس دي زمونږ ناګیانې خسې دي نو دا خراب دین شو ستاسو دا ښه شو د قوم دشمني ته په سر ماله او نه د قوم سره دشمني کولی شي مهرباني وکړه دا خلک وشړه اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه سید ابن حضیر ته وایي یاره خبره خو دې ډېره ښکلې وکړه واقعي د ټول قوم دشمني په سر اخیستل دا خو زه نشم کولی خو ته یو کار وکړه ته را دننه شه د هغې څلور خبرې واوره نو که د هغوی خبرې غلطي یو خبره هم پکې غلطی نو د مټې ونیسه په خپله وشړه ته زما دوست دی ستا اختیار او که خبرې ټیکي نو قوم ته ووایه چې اخر تاسو له څه تاوان دا خو ډېرې ښې خبرې کوي او که غلطي بس اختیار ستا دی دی خوشحاله شو چې اختیار زما دی دا خو زما لوی نه وشي دا خو کوم زما اختیار دی خو زه به اوس د مټه ونیسم چې ځای نو په ټول مدینه کې به زما نوم وشي چې د جنګ نه موږ دی سید ابن حضیر بچ کړو او جنگ ده ختم کو او ده جوړه وکړه او په صلاح او سلامتي مسلمانانو شړل نو دا ډېره هوښیاره خبره ده نو کور ته وردننه شو چې وردننه شي چې کوم نابینا صحابي و عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په دواړو سترګو ړوند نو اسعد ابن زراره رضی الله عنه هغه ته وی ده سره یو څو خبرې وکړه دې تاسو پسې راغلی دی او ستاسو خلاف میټینګ شروع شوی دی چې دا مسلمانان وشړه ده سره یو څو خبرې وکړه نو هغې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ته د قرآن شریف تلاوت شروع کړ نورې خبرې نه کوم د خدای قرآن درته وروم تلاوت یې شروع کړ او په ډېر ښکلي اواز یې ورته قرآن واوره چې قرآن خو سید ابن حضیر واورېد راپرپې پرې راغی وجود نه خولې روانې شوې رنګ یې بدل شو وی اسعد دا څه شی دی دا زه چې اورم دا څه اورم خو د هغوی په ژبه کې و قرآن عربی کې دی په عربی خو هغه پوهېږي د هغې ژبه کې و دا زه څه اورم وی دا زموږ د الله کلام زموږ د رب کلام دی زموږ ښکلي پیغمبر باندې نازل کړی دی زموږ ستاسو د هدایت لپاره دغه ټکي دوی وی دا وی دا خرابې دي دا خبرې او سید ابن حضیر قسم په خدای که دومره ښکلې خبرې مې چې ته په ژوند کې اورېدلې دې خو د ما اړه راوویسته ما نه اړه بار راوویسته ستاسو د دین څه نوم دی وی زموږ د دین نوم اسلام دی ستاسو د پیغمبر څه نوم دی زموږ د پیغمبر نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم ستاسو دین کې چې څوک داخلېږي په کومه طریقه به داخلېږي وی هېڅ ګران کار نه دی یو دوه ټکي به ووایې وی بس ما ته ښایې دا دین مې خوښ شو دا خبرې مې خوښې شوې دا قرآن را باندې خوږ ولګېد دا د الله کلام ما ته رښتونې ښکاري دروغجن نه ښکاري بس هغوی ورته یو دوه ټکي وښول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او سید ابن حضیر هغه وخت کلمه شهادت وی رب العالمین مسلمان کړه چې مسلمان شو کله لال قوم لا قوم ته ودرېد ای قومه تاسو خو په اکو بکو لګیا یې هسې څه چغې جوړې کړې دي د هغې خبرې خو تاسو نه دي اورېدلې هغو ډېر صالحان خلک دي دیندار خلک دي جنګ پسند شر پسند نه دي دهشتګرد نه دي دهشتګرد نه دي خو ډېرې ښکلې خبرې کوي د هغوی خو ډېر ښکلې دین دی او ما یې خبرې واورېدې زه خو یې ملګری شوم سلام علیکم قوم وی دا څه په غم وویل مونږ اولېږه دی چې دا به ټیک کې میاس کې دی دا هغوی ملګری شو هلک وی پوه نه شوې دوکه یې کړې نوجوان یې پوه نه شوې دوکه یې کړې یاره دوکه ښیمه
خو دا دین پرېږدم نه بس دا مې قبول دی اسلام. مشر پکې و سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه، دا مشر دی د خزرج قبیلې سردار دی. هغه ویل که ما پرېږدی زه ورځم، زه پوهېږم ځکه دا زما د ترور زوی دی دا چې چا د مسلمانانو دوست دی، زه به یې ښه پوه کړم، زه مشر یم په عمر کې تجربه مې شته او دا مسلمانان پرې دله زه شړم. نو که مې پرې وشړل او پوه شو خو ښه، او که پوه نه شو نه مې د ترور زوی دی تاسو مې د قومیت تاسو سره ملګري یم هغوی سره نه کوم. هغوی وی بلکل ورشه کاکا جي. دی راغی، چې راغی سعد ابن زراره ته یې دروازه وویله او ورسره وویل څه دی جي؟ وی یاره ما اورېدلی دی چې تا د مکې نه څه خلک راوستلي نوي دین خوری، زمونږ د پلار نیکه زوړ دین پسې بد یې ردې وی. دا خلکو شړه اسعده، د قوم مقابله نه ته کولی شې نه زه کولی شم، ټول قوم ستا خلاف بل و در پسې راتلل، خو ما منې کړل چې ودرېږه زما د ترور زوی دی دی پوهېږم او ګورې اسعد ګورې زم د قوم مقابله نشم کولی، زما دغه فرض و چې تا پوهېږم. دا خلکو شړه زمونږ د پلار نیکه دین پسې بدرد وایي، نوي دین خورئ دې ته هېڅوک منلو ته تیار نه دی، مهرباني وکړه داسې کې د قوم دشمني په سر اخلئ. هغه ورته وی ماما زویا ته خو هوښیار سړی راشه وردننه کوم دی، دا ستا خپل کور دی او ته زما ورور یې او تیله مټه ونیسه تې وشه، ولې زه غلط کار کوم؟ تا ته هم د خلکو مخ راړم او ځان ته هم د خلکو مخ راړم، خو یو کار به کې لاول به د هغوی خبرې اورئ چې خبرې غلطي بلکل لر کوه، او که خبرې غلطي نه نو ولې را باندې مېلمانه شړئ؟ دیم په لالچ کې راغی چې یاره واقعي زه ورځمه او خبرې به یې واورم او د مټه به یې ونیسم چې دی په مخامخا لوی نوم به مې وشي، چې دغه دی ملک یې راله د مسلمانانو نه پاک ویشړل. چې دې څنګه ورغې اسید ابن حضیر هغه نابینا صحابي ته غړون صحابي ته په عبدالله ابن ام مکتوم ته د سلام یو څو خبرې وکړه، د هغه خبرې څه وې؟ قرآن، هغه د قرآن شریف واورو په خشتا وه، په هغه اواز چې په کوم اواز د رسول الله مبارک مخکې ویلی دی، هغه قرآن چې د حضور پاک نه زده کړی دی، چې قرآن یې واورو او هغه نه خولې روانې شوې، د هغه وجود هم په رپرپي شو، رنګ یې زیړ شو. هلکه ساعت داسې دي، زه خو په ټوله دنیا ګرځېدلی یم، د هر چا خبرې مې اورېدلې دي، خو داسې کلام خو ما چاته نه دی اورېدلی. دې کې خو دروغ نشته، دا خو ډېرې ټیک خبرې دي، سوچه خبرې دي، صفا خبرې دي. ستاسو د دین څه نوم دی؟ اسلام. د پیغمبر نوم هم څه دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم. هلکه دا اسلام خو ټیک شو مې پیژند، اسلام مې وپیژنې. په دې کې چې څوک داخلېږي څنګه به داخلېږي؟ یو دوه ټکي به ووایي داخل بشم، کلمه شهادت یې ورته واورو. هغه کس چې د خزرج قبیلې سردار سعد ابن عباده، هغه هم رب العالمین مسلمان کړ. لاړ قوم ناست په زرګونو، میټینګ شروع دی چې دې مخامخ ودرېده، وی ملګرو زه څنګه سړی یم؟ وی ته خو ډېر ښه سړی، ته خو زمونږ مشر یې، زمونږ سردار یې. وی روغ یم که لیونی، هوښیار یم که تمقل؟ نه صرف ته خو هوښیار یې، روغ سړی یې، زمونږ د یو قوم سردار یې، نو که زه یو فیصله وکړم زما خبره به ومنې؟ د هغې خو دا خیال و چې دی به راته وایي چې راځئ چې پرې ورځو. دا زنده‌باد خو د هر چا خوښوي، هغې خو په دې سوچ کې پراته دي. او بلکل صاحب حکم کوه، هسې نه رانه وروستو نه شئ، نه نه خدای دې نه کړي چې موږ به تا یوازې پرېږدو، اډر کوه ته مخکې موږ درپسې یو. وایي ښه داسې کار دی. د دې څلور خبرې مې واورېدې، دوی چې په کوم دین دی اسلام ورته وایي، د دوی چې کومې خبرې مې واورېدې دا د الله کلام دی، او دا هغه د دوی مشر چې دی هغه پیغمبر دی. په مدینه کې یهودیان اوسېدل، دا یو بله خبره درته وکړم، ګیر چاپېره په مدینه کې یهودیان اوسېدل. هغه یهودیانو به د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه کول، لکه چې موږ ستاسو ته د عیسی علیه السلام صفتونه کوو چې دجال به راځي، د هغه نه پس به عیسی علیه السلام راځي، او بیا به دا دجال لږي دنیا کې به کفر خوری، او چې عیسی علیه السلام راشي نو په بابلوت کې به مردار کی او ختم به کی، او د عیسی علیه السلام دا شکل دی، دا شکل دی، دا دجال دا شکل دی،
دا خبر چې څنګه زه تاسو ته کوم دقسې به د مدینې یهودیانو هغې سره خو توراتو او پخواني کتابونو د مدینې خلکو ته به هم دا خبرې کولې اخر زمانې پیغمبر به راځي دا صفت وي دا صفت وي داسې خبرې به کوي داسې خبرې به کوي نو د مدینې خلکو دا ټولې خبرې د هغوی نه اورېدلې وې نو چې دی سعد ابن عباده دا عبدالله ابن ام مکتوم نه کوم قرآن واورېده اب پوه شو او ولکه د خو هماغه خبرې دي چې یهودیان وایي چې د آخر زمانې پیغمبر کومې خبرې کوي او خو دغه دي که هغوی چې وایي د آخر زمانې پیغمبر به راځي او د هغه چې کوم صفتونه دي هغه خدای ده ماته وایي که دا خو بقه دی نو سعد ابن عباده ټول قوم ته وایي چې خفه کېږئ ما دا هغه پیغمبر دی دا ما چې د چا خبرې واورېدې د دې خلکو مشر هغه پیغمبر دی چې یهودیان مونږ ته وایي چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي دین اسلام سوچه دی او دا چې څه ما واورېدل قسم دې په دنیا په ملکونو ګرځېدلې ما د هر چا خبرې مې اورېدلې دي شعرونه مې اورېدلې دي کهانت مې اورېدلې دی جادو باندې پوه شوی خو دا شی نه جادو دی نه کهانت دی نه شعر و شاعري ده دا د رب کلام دی او زه خو یې ملګری شوم زه خو مسلمان شوم او تاسو ټولو ته وایم چې زما ملګرتیا وکړئ او ټول مسلمانان شئ ځکه که دغه پیغمبر دلته راغی نو یهودیان به پرې زموږ نه مخکې ایمان راوړي نو بیا به زموږ سایه په مخ باندې ځای چې د یهودیانو نه ور مخکې شو او موږ په دې سړي ایمان راوړو نو په دغه ځای کې چې څومره د مدینې خلک و څومره کافرانو په یو ژبه رب العالمین ټول مسلمانان کړل الله داسې کول چې دلته په مکه مکرمه کې اواز بند دی څوک یې نه پرېږدي نو مدینه منوره کې الله د رسول الله مبارک رڼا ورسوله زموږ دا پښتانه یو خبره کوي دی وایي خان ملک د خپل کلي او میا مولا د بل کلي دا د پخوا نه را روانه خبره ده خان ملک د خپل کلي خلک د خپل خان او د ملک قدر کوي د بل کلي خلک دا خان او ملک نه پېژني هغوی قدر نه کوي او د خپل کلي خلک د خپل میا مولا خیال نه ساتي د قانون هغه دی را روان دی د نوې نه دی بل کلي کې چې ډېر لوی عالم هم وي که نه او لوی مولا مي د خپل کلي خلک یې هغه همره خیال نه ساتي لکه د بل کلي خلک یې چې څومره قدر او کم خیال ساتي زموږ تورنی به دې بار په شکر دی زموږ د تورنګو خلک زموږ د علماو قدر زیات کوي احترام زیات دی خو دا قانون حق دی نه را روان دی د مکې خلک د پیغمبر مبارک خپلو خو دشمنان دي د مکې خلک د حضور پاک خپل دي خو په شا وله لرې چی د مکې خلک د حضور پاک خپل قومدار دي خو په کاڼو یې ولي ابو لهب یې خپل سره دی په کاڼ یې خدار یې پې کړی دی د مکې خلک د حضور پاک د کلي د قوم دي خو د ګریوان نه نیسي مړی کې څادر ولا چی خبرې ته یې نه پرېږدي خبره وله نه وړي د میلمنو سپکاوی وله کوي د ملګرو سپکاوی وله کوي او چې کم د حضور پاک ملګري حضرت بلال او حضرت خباب نو په ګرمو شګو به یې سملول او مدینې خلک د بل کلي دي د حضور پاک لا تلې نه دی ایمان یې پرې وړو لا وررسېدلې نه دی او دړادړ یې خدای پاک مسلمانۍ چې حضور پاک کله هجرت وکړو نو فضا ورته خوشګواره وه چې ورغې تقریبا د مدینې خلک مسلمانان دي یو څو کسانو چې هم د ژبې مسلمانانو منافقان نو بهر کې دې دوو یا دریو یو کسانو حضور پاک له دعوت ورکړه د هجرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله سره مشوره وکړه د جبریل علیه السلام ورته وویل چې دا ملګري دې مدینې ته لېږه کوم چې ستا ملګري دي یو دوه لېږه مدینې ته خدای ورته لا نه ویلي چې ته به ځې نو حضور پاک صحابو ته وی ځې مدینې ته هجرت شروع ځې ځان وباسئ مدینې ته نو یو دوه درې بتلل او مکه کې خدا د دې ظالمانو نه تنګ یو دوه درې بتلل مدینې ته رسېدل به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو خوب مې ولید ما یو خوب ولید چې د اسمان نه یو سپومۍ راله مکې ته مکه کې را پرېوته او د مکې داسې رڼا کړه او ناګهانه دا سپومۍ د مکې نه لاړه یثرب ته یثرب د مدینې زوړ نوم و اوچته شوه بیا اسمان ته او بیا لاړه دغه مدینې ته او ورسره په مدینه کې ستوري راکوز شو او داسې ستوري دي او داسې سپومۍ ده چې د مدینې د کوڅو او د کوټو ګوټونو ته یې رڼا ور ورسوله رڼا خوره شوه او دا سپومۍ بیا راله مکې ته
او چې مکې ته راله نو د مخکې نه په مکه کې رڼا ډېره زیاته شوه او یو ځل بیا د مکې نه لاړه مدینې ته او چې مدینې ته څنګه د سپومې ورسېدله نو د هغه ځای کې ورسره بیا بلا ستوري ملګري شو ډېر او رڼا ډېره زیاته شوه او دا سپومې بیا اوچته شوه او زما د لور کور دی د عایشې د هغې په کور کې را پرېوته او غیبه شول وایي چې دا خوب مې ولیده نو زه په دې خبره پوه شم چې دا سپومې نبي کریم صلی الله علیه وسلم او دا رڼا د نبوت رڼا ده او دا سپومې خو مکې له راله او د مکې نه به دا سپومې مدینې ته ځي او په مدینه کې به ورسره نور ستوري ملګري کېږي نور ملګري یاران دوستان او دا رڼا به په مدینه کې خورېږي او د مدینې نه بیا به مکې ته راځي مکه به فتح کېږي مکه کې به رڼا خورېږي او د مکې چې فتح شي دا سپومې به بیا واپس مدینې ته ځي دا پیغمبر به واپس مدینې ته ځي او هلته به بیا رڼا خورېږي او بیا به زما د لور په کوټه کې وفات کېږي او د هغه په کوټه کې به دفن کېږي خوب هم حضرت ابوبکر ولید او تعبیر هم له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایستی نو پر پوه شو چې حبشې ته خو صحابه لاړل خو حضور پاک لا نه دې نه مخکې حبشې ته صحابو هجرت کړو او مدینې ته معلومېږي دا چې نبي علیه السلام به ځي نو هغه دوه فانې واغېستې د هجرت د سفر دپاره او د کیکرو د پاڼې به یې پرېښولې سموره د غټ کیکر پاڼې ښې سربې کړې ځکه دا خو تقریبا 4.5 میله مزل دی کیلومیټر دا خو بلا مزل دی لږ خو نه دی دا په معمولي څاروي نه کېږي نو چې خلک رو تلل یو دوه نو حضرت ابوبکر صدیق راغی نو حضور پاک ته ویل دا رسوله خلک خو روان دي مدینې ته زه لاړ شم وی نه ته به نه ځې انتظار وکړه بس پوه شو وی صاحب ما ولې نه پرېږدې ستا اراده شته ته ځې سوې او امکان لري چې زه م لاړ شم ته ایثار شه ما سره یو ځای به دی بس ابوبکر پوه شو چې دا ما د خوب تعبیر ټیک دی حبشې ته خو صحابه لاړل حضور پاک لا نه او مدینې ته به نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې خوا د مکې خلک پوه شو چې دا مسلمانان خو یو دوه روان دي او مدینه کې راته بلاک جوړېږي او ممکن ده چې دا پیغمبر هم لاړ شي مدینې ته نو موږ به څه کوو نو یو میټینګ یې راوغوښته په مکه کې دارالندوه د مشورې ځای دی میټینګ یې راوغوښته لګیا دي مشوره کوي د هر قوم سردار پکې ناست دی دا شیطان نه دی ابلیس دیم د یو شیخ نجدي په شکل راغی یو بوډا سپینګیري په شکل دروازې وواله هغې وی څوک یو میلمه یم تاسو سره مې ضروري کار دی دروازې کولو که کاکاجي څه کې وی زه خبر شویم چې تاسو د دې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف میټینګ راغونډ کړی دی زما هم د دې دین بدي شي زما هم ډېر بدي شي نو که زه هم دې مشوره کې کېنولم نو زه به درله ډېره ښه مشوره درکړم تجربه مې زیاته ده هوښیاره مې عقلمنه مې هغې وی کاکاجي راځه ډېره ښه ده شیطان هم پکې ور دننه شو کېناست میټینګ کېده یو کس پکې دا مشوره ورکړي داسې کار به وکړو چې نظربند دی یو کوټه کې به یې واچوی ابوالبختري یو مشر کافر و هغه دا مشوره ورکړه دې به نظربند کړو کوټه کې به یې واچو او یو روشندان به پکې پرېږدو داسې یو نړۍ ډوډۍ به ورله ورغورځو ورو به وجود تف شي اخره کې به مړ شي خلاص به شي دا ابلیس لعین شیطان دی خو د انسان په شکل دی وی اداره یې زما نه ده خوښه تاسو که دې کوټه کې واچو دلته د قوم ملګري دي لوی قوم یې دی هغوی به یې درنه خلاص کړي به یې پرې خفه شي وی به چې دا څه کوئ د هغه خپل دین ستاسو خپل دین نو کوټه کې نه شی بدلول یو ورځ به یې بند کړي 2 ورځې به یې بند کړي خو لوی قوم یې دی دا رای نه ده ټیک دا غلطه رای ده چې شیطان ووایي خلکو یاو کاکاجي ټیک ووایي دا رای ټیک نه ده بل یو کس باسېد هغه وی داسې به وکړو چې بار به وشړو یو اوښ به کېنه اوښ به پورې به کلک وتړو اوښ باندې به پړې ور واچو بس چې ته بار به وشړو دې پیښې موږ به خلاص شو دا شیطان بیا پاسېد وی دا هم ډېره غلطه خبره ده هغه له دومره خوږه ژبه خدای ورکړې ده که باره وشړه ځان له بله ملګري پیدا کړي نو په تاسو به حمله وکړي مقابله بیا نه شی کولی هلکه دا خبره هم ډېره مزېداره ده دا هم ټیک ته دا ټیک نه شوه ابوجهل پاسېد یاره وی بس لنډه خبره دا ده چې مړ به یې کړو مړ به شیطان پاسېد بیا وی چې وجنې به یې څه وکړو خبره خو د مرګ ستا نه ده خو د هغه قوم د بنو هاشم
که کوم مسلمانان دي خو هغه ملګري دي، چې کوم مسلمانان نه دي هغه هم ملګري دي. دین یې ورسره شریک نه دی خو ملګري دي. نو وجنې به یې څوک د قوم مقابله به یې څوک کوي. کاکاجي نو ته خو زمونږ هره خبره رد کوې، نو ته ووایه څه وکړو؟ وایي دا خبره ټیک ده، دا وجل یې پکار دي، خو تاسو یې په داسې طریقه مړ کړئ چې د قوم نه یو مشر راوچت شي د ټولو قومونو نه، او په شریکه په املا وکړئ. بس ابو جهل وایي دا خبره ټیک ده. د ټولو قومونو نه به یو کس راغونډ شو او په کور به د شپې وشو، حمله به پرې وکړو، بس مړ به یې کړو. نو قوم به د چا که نه بدلې. اخره کې به په دیت رضا کړو، سلو خان به ورکړو، د مړي په سر کې سلو خان دي، سلو خان به ورکړو، به جوړه به ورسره وکړو. قوم به د کم نه بدل اخلي. شیطان لاس وپړه او زنده باد. دا خبره ټیک ده. دا کار به کله کوو؟ شیطان ورته وایي ګورئ د ښې خبرې له وخت مه ورکوئ، ښې خبرې له وخت مه ورکوئ، بېګانه پرې ورځئ. بس قصه خلاصه کړئ، یو شمکي تریخ ګوشت یې تېری کړئ چې قصه خلاصه. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، سازشونه جوړ کړل کافرانو، لِيُثْبِتُوكَ چاوې نظر بند کوي، او یخرجوکا او یقتلوکا او یخرجوکا چاوې د وطن نه وباسو او چاوې وجنو یې. دا میټینګونه او دا مشورې شروع شوې. ویمکرون سازشونه یې جوړول چې موږ په دې طریقه د رسول الله مبارک مذهب خلاص کړو. ویمکر الله هلته الله هم خفیه یو تدبیر جوړ کړ. والله خیر الماکرین. که دا ټول مخلوق یو ځای شي او یو خفیه تدبیر جوړی د چا خلافه، نو الله چې کوم پټ تدبیر د هغه د بچوالي پیدا کړي، والله که څوک ورته تاوان ورسوي، خدای چې څوک بچ کوي هغه ته څوک تاوان نشي رسولی. جبریل علیه السلام لال او رسول الله مبارک ته ټولې خبرې وکړې چې ستا خلاف دا میټینګ وشو، سازش شو، او بېګانه به مهرباني وکړي، د کور نه به په خپل بستر به نه سملې، د کور نه به وځې او لارې درته زه برابروم. حضرت ابوبکر د غرمې وخت و چې جبریل ورته الوې، نو دا نیغ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جبریل ورته الوې، نو نیغ ابوبکر کره لاړ. بیبي عایشه وایي ما خپل مور او پلار په کوپر نه دي لیدلی، چې په ښه بده پیښې زما مور او پلار مسلمانانو، او داسې ورځ په موږ نه ده تېره شوې چې په کومه ورځ کې سهار او ماښام حضور پاک موږ کره نه دی راغلی. دومره مینه یې و مینې سره. لاړ حضرت ابوبکر ته وایي څوک دی کور کې وباسه، یو پټې دوه خبرې کوو. ابوبکر ورته نور څوک نشته، یو عایشه ده د نبي علیه السلام ته ورکړې وه، او یو اسما ده، دا دوه لوڼه مې دي، نور څوک نشته. وایي ښه ابوبکر ما ته خو الله اجازت راکړې چې مدینې ته ځه. وایي زه ملګرتیا غواړم. وایي ته مې ملګرې، او صرف دوه اوښانې مې ساتلې دي او ګیا مې پرې خوړې سربې کړې مې دي، یو تال او یو ځان لا، یو ستا شو یو زما. حضور پاک وي اما بغیر ثمن فلا، دې پیسو بنالم د هغې پیسې بدل کو. علما وایي چې پیسې د یوې اوښې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ورکړې. دا هغه قصوه اوښه وه، به دې هجرت وشو. ولې پیسې ورکړې؟ ډېر مضبوط سفر، ډېر قیمتي سفر، ډېر د ثواب سفر، او دې سفر سره اسلام خور شو، نو چې دا ټول ثواب الله پاک پیغمبر مبارک له خپله ورکړی چې په خپله اوښه دا سفر. هغه قصوه ډېره قیمتي اوښه وه چې وحی به کله نازله شوه، یو چې نبي علیه السلام به په کم څاروي سورو، نو ټینګېدی به نه شو، هغه څاروي به ځمکې ته پرېوت وی. ما سوا د دې اوښې نه، دا اوښه چې تملاسته نه ده. فیصله په دې شوه چې موږ به بېګانه زه روزم او ته به ما سره وضو به. نو یو سړي سره خبره کړې وه د مخکې نه، عبدالله ابن اریقط، هغه ته لارې معلومې وې، هغه سره یې د پیسو خبره کړو، چاته به وایې نه، او موږ چې تا ته کله ووایو نو ته به موږ مدینې ته بوځې، او په داسې لار به م بوځې چې عامه لاره نه، چې د په شاړه لار به م بوځې. د پخوا چې به قافلې تې د یو ځای نه بل ځای ته، نو یو رهنما به ورسره و، هغه ته به لارې معلومې وې، هغه له به یې پیسې ورکړې او قافلې کې به روانو خلکو ته به یې لاره ښودله. یو د حضرت ابوبکر رشته دار دی، عامر ابن فویره خدمت هم کوي او رشته دار هم دی. وی دی به ځان سره د خدمت لپاره بوځو، څلور په څلور بوځو. حضور پاک د شپې علي صاحب راوغوښته، حضرت علي رضی الله عنه ته یې وی زه وځم او زما په بستر به ته نن سملې، او ما سره د مکې د خلکو امانتونه دي، نو ته به دا امانتونه
خلکو له ورکې او موږ پسې بیا مدینې ته راځه. ګوره دغه وخته پورې په رسول الله مبارک د خلکو دونه اعتماد دی چې امانتونه خلکو پیغمبر علیه السلام سره یې ښودېږي. د شپې نه کافران رالل او د حضور پاک د کور نه ګیر چاپېره تو شو، کور یې ورته محاصره کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راپاڅېد، جبریل ورته وایي وی داسې به وکې شګې به راوالې او وبنولې، لارې کوڅې ټولې درته ډکې دي، ناکابندۍ راته ځای په ځای شوي دي، خو فکر مه کوه، شګې به راوالې وبنولې. دی دا شګې به الله پاک د دې ټولو کافرانو سترګو ته ورسوي، دی به سترګې مږي او ته به ترې نه غوځې. او مخکې شوه نبی علیه السلام چې څنګه ووت او بس شاهت الوجوه شاهت الوجوه او شګې راواغېسته وینوستلې، شګې الله پاک د ټولو کافرانو سترګو ته ورسولې. هغوی لګیا دي خپلې سترګې مږي، اوښې ترې بیږي، خدای داسې زلزول راغی، طوفان راغی او نبی علیه السلام مخکې روان دی، ابو جهل او دا ټول ولاړ دی او نه حضرت ابوبکر صدیق کا راورغی. ابوبکر راپاسه، هغې ځان سره راپاسه او غار ثور ته لاړل. د ځمکې نه تقریبا 1.5 میل یا پاو کم 2 میله د اوچت دی او سخت غر دی، سخت اسان هم نه دی. اوږد مزل پکې ډېر دی. مزل غار حرا کې مزل کم دی خو نیغ دی، د دې نه سخت دی او دې کې مزل ډېر زیات دی. اوږد غر دی، اوږد. دواړه لاړل غار ثور ته. چې سار پېشمني شو نو کافرانو په کورو حمله کړه. چې ورغلل نو په کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په بستر حضرت علی پروت و. وی څه شو؟ وی ما ته پته نشته، نیم خبر چې چېرته تللی دی، وتی دی بېګا د شپې. څنګه ووته؟ وی څنګه دی زه هم نیم خبره وتی دی. هغوی حیران دي چې خدای موږ ټولې لارې ناکه کړې دي، یو ځای به په کومه لار حضرت علی صاحب یې ونیوه، کوټه کې واچو، خو بیا یې پرېښود ځکه د هغه پکې څه نو. هغه غنیمت هغه خلکو امانتونه واخېستل، واپس یې کړل او مدینې ته روان شو. او حضور پاک او حضرت ابوبکر 3 شپې په غار ثور کې تېرې کړې، 3 شپې. او د حضرت ابوبکر زوی البته او په غار کې به یې ورسره شپه کوله. نو مکې چې ټول ورځ په مکه کې ګرځېده، د خلکو خبرې به یې اورېدلې چې خلک څه سازش کوي، یو څه سکیم کوي، به یې اورېدلې، په هغه کې به یې یادولې او شپې له به ته شپه به یې د نبي علیه السلام او د حضور پاک سره کوله او د هغې ټولې خبرې به یې ورته ورسول. او عامر ابن فهیره به څاروي بوتل نو د غار ثور په خوا کې به یې څرول. نو چې کله به د شپې د خوب ټیم شو نو څاروي به راوشړل، نو غار ته به یې ورسول، نو پی به یې ترې واخېستل او حضرت ابوبکر صدیق او په نبي علیه السلام به یې څکل او بیا به یې پېشمنۍ څاروي مکې ته راوستل چې څوک را باندې پوه نه شي پېژنې دوی دلته دی. د حضرت بیبي اسما یو څادر و، نطاق ورته وایي، د دې پرتوګ د پاسه د عربو ښځې به اچوي چې د انسان د عورت پې ښه پټي او حیا پې ښه مضبوطه راشي. نو هغه وایي ما خپل نطاق دا خپل کمربند وشلو او په یو کې مې وله څه توخه او ستوان متوان واچول په هغه نیمه کې، او باقي نیم مې وله په سامان کې کېښود چې دا به ستاسو درستخان کې په لاره پې څه خوراک مراک خورئ نو دا به ځان ته لاندې خوروئ. دې وجې نه هغې ته ذات النطاقین وایي. کافران ابو جهل فورا میټینګ نه وغوښته چې سړی خو رانه ووته، چېرته لاړ او اعلان یې وکړه چې که چا د پیغمبر علیه السلام سر راوړسلو خان انعام او که چا د ابوبکر سر راوړسلو خان انعام او که د دواړو یې راوړه 200 خان، د یو په سر کې د 100 خانو انعام وویل. 100 خان خو داسې ده لکه دې زمانه کې چا د 100 موټرې ول او ډېر قیمتي شي، بس خلک خواره شو. او چې دې غار ته سین حضور پاک ور دننه شو، ابوبکر ورسره دی، رب العالمین حفاظت کوي. ګوره قرآن شریف کې الله فرمایي کنه ویمکرون ویمکر الله، دوی خپل تدبیرونه کوي، زه خپل کومه. دوی د پیغمبر د نیوو د مرګ تدبیرونه کوي، دوی د بچاو تدبیرونه کو. الله د غار په خوله کې اونه زرغونه کړه، اونه جولاګي راغې په اونه کې یې جالې واچولې او یو شله کمتره راله صحرایي، هغې زر ډکې مکې راوړل او پکې ځان له جاله جوړه کړه او پې د پاسه کېناسته ګیم پکې واچوله، د غار خوله بنده شو. چې الله حفاظت کوي نو په جولاګي یې کوي، او چې الله حفاظت کوي نو په کمتر
او چې الله حفاظت کوي نو بې سر و سامان به د رب العالمین حفاظت وکړي او چې خدای دې وجلي نو په یو ماشي دې هم وجلی شي ډینګي وایرس ماشي څونه خلک د یو ماشي د لاسه مړه شو نمرود د چا له لاسه مړ دی موږ به د خلکو چې نمرود د ماشي د لاسه مړ دی د ماشي د لاسه نو د بعضې فلسفیانو به او ماشي وجل هغه یو کتاب کې مې لیدلي و چې ماشي هم په خپه ګوډو نو پته نه لګي چا وله خپه کتلې ده دا پته داسې پته نشته چې دا خپه وله چا کتلې کوم اپریشن تیټر ته چا درنه کړی دی چې وګورو چې دا خپه ګوډه ده او روغه نه چا سره کیمرې وي خو بهر کیفه د یو ګوډ ماشي د لاسه نمرود خدای مردار که نو اوس مخلوق خدا ته الله ښیي چې په ماشي وجل کولی شم که نه شم کولی الله چې وغواړي که د الله حفاظت د سړي بچې او چې کله دی نه رب العالمین خپل حفاظت پورته که که نه نو باز خبره ختم هر وخت به د الله نه دا سوال کوي چې الله ما تا ته ځان سپارلی دی خدای نه ما خپل ټوپک بچ کولی شي نه مې خپل قوم بچ کولی شي نه مې خپله پیسه او دولت بچ کولی شي او که بچ کې مې نو څوک به مې بچ کوي الله بس دا عقیده وساتئ اسباب به استعمالی توره به مې استعمالی دې زمانه کې ټوپک به م ساتې تماچه به م ساتې نوکر به م ساتې د شپې چې وده کېږي دروازه به م جرنده کې آیت کرسي به مو سره وی ولې اعتماد به په اسبابو نه کې اعتماد به په رب العالمینو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اسباب استعمال کړل دروازې ونه د شپې ووته وایي خپل اسباب استعمال کړل شګې ونوستا خپل اسباب استعمال کړل غار ته ننوت دا د حضور پاک خپل اسباب دي هغې استعمال کړل چا ته یې غږ ونه کړه د شپې پټ ووته ملګري م ځان سره واغېسته خپل اسباب خو د پیغمبر مبارک اعتماد په اسبابو نه و په چا الله الا تنصروه فقد نصره الله ای خلق د مکې که تاسو ورسره مدد نه کوئ زه چېرته تللی ما ورسره کړی دی که فقد نصره الله اذ اخرج الذین کفروا دو کافرانو وویسته ثانی اثنین دوه په دوه اذ هما فی الغار غار کې ناستو دوه نو کافرانو منډې ترلې شروع کړې او د حضرت خصائص کبرا کې سیوطي لیکلي دي چې غار ته کله وختل څه منځې مزلې وکړو ابوبکر وایي حضور پاک ته الله رسوله دا کافران د خپو د نښو نه معلومات کوي علم قیافې والا او دا د خپو د نښو والا خلک دوی سره دي نو لږ غوندې د اوچتو ما په شا دې وړم ستا د خپو د نښو نه پته ونه لګی نو اوچت یې که غاره پورې پیغمبر علیه السلام دقسې یوړه نو چې هغوی څنګه تلل او ګرځېدل نو یې دې پورې خو قدم شته خو دې نه خو قدم نشته غارې ثور ته ورسېدلو ختل یو کس دی بل ته وایي یلکه دې غار ته چتنې ننوتې نوره دنیا خو هم لټ په لټ په بل ورته وایي د غار په خوله کې خو د دنیا نه غټه مشره ونه ولاړه ده بیا دې هم لا پیدا نه و داسې زړه ونه د غار په خوله کې ولاړه ده نو چې دې دننه کېدل نو دا ونه نه ماتېده او دا پلار ته دې نه ګورې دی دغه ته جولاګي ته بابا چې دې پکې لګیا دی کار یې پکې کړی دی نو چې دې نه ننوتېده د جولاګي جاله نه ختمېده او هغه بیبي ته دې نه ګورې چې پکې لاس ته راګۍ چولې ده کمتر نو جاله نه روانېده د کمترې نه تښتېده بې وقوف بچیا حضرت ابوبکر حضور پاک ته وایي الله رسوله کافران بار هغه دې راورسېده هسې نه که لږ یې سر لاندې که موږ به ووینې الله اکبر الله څه وایي اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا حضور پاک څه ورته وایي ملګري ته غم مه کوه ټینشن ماله الله ملګری دی یو کس بره متیازې وکړی هغه متیازې لېغې د غار په دې سوړه راوبېدې او هغه بل مخامخ متیازې کولې حضور پاک ورته ویلی ابوبکر که دوی مونږ لیدي مونږ ته یې مخامخ متیازې کولې الله مدد کوي الله مدد وکړه کوي دلته خلک وایي حضور پاک ابوبکر ته وایي لا تحزن مه یېرېږه یاره وایي ابوبکر ډېر ډرپوپ وایي عیاذا بالله یرندوکي و هلکه یو خبره تاسو ته وکړم یره خو په پیغمبرانو هم تېره شوې ده حضرت موسی علیه السلام غټ پیغمبر و درون د لوی درجې دا معنا لیکن چې کله کونټه یې وغورځوله او اجدها ترې جوړه شوه نو یره پرې راغله رستو شو الله ورته لا تخف ونه یېرېږي فاوجس فی نفسه خیفة موسی ورته یره راغله الله وایي پام کوه ګورې ونه یېرېږي ګوره موسی علیه السلام باندې یره راغلو ابراهیم علیه السلام ته چې کله فرشتې راغلې او هغه ولد سخې یې لاړې کړه سخې فرشتو ګوتې یې ونړې وله
نو غل چې به راغی او غلا به یې کوله نو هغوی به د کوربه د کور والا خوراک نه خوړ. اوس خو نه غلاول په پرج ورشي. اوس خو چې کور کې غلا کوي راول ډومبې په پرج ورشي نو ټول سامان راولي ښه خوراک وخوري او کور والے تړلي او بس تال شي وتښتي. هغوی به دا کار نه کوي. نو ابراهیم علیه السلام ویارېد چې دا جوړ دي ما ولا سخې سور که رویت که ونه خوري. قرآن حکیم کې الله فرمایي هغوی ورته ویل نه مونږ د خدای فرشتي یو. د لوط علیه السلام قوم پسې روانه یو. الله قرآن شریف کوي فلما ذهب عن ابراهیم الروع. ابراهیم نه چې یاره کله لاړه نو یجادلنا فی قوم لوط بیا جګړې شروع کړه چې دا مه وجنې مزې. نو په ابراهیم علیه السلام یاره راځي لوی پیغمبر. موسی علیه السلام باندې یاره راځي لوی پیغمبر. نو که په حضرت ابوبکر یاره رسېدل طبیعي یاره خو په انسان راځي لیکن زه تاسو پوه کوئ لا تحزن حزن یارې ته نه وایي. د یارې په معنا مستعمل دی خو خپله معنا یاره نه ده. حزن په عربی کې هغې ټینشن ته وایي چې د بل شي د وجې نه چاته راشي. زوی مړ شو دته ټینشن راغی، لور مړه شوه دته ټینشن راغی، مال روغ شو دته ټینشن راغی، خور مړه شوه دته ټینشن راغی. دې ته حزن وایي. نو د به معنا وکم لا تحزن ای ابوبکر زما د وجې په ځان ټینشن مه راوله، پریشاني مه راوله. پته ولګېده چې د ابوبکر په زړه کې کم ټینشن و دا د ذات متعلق نو دا د حضور پاک متعلق. په پیغمبر یارېده په ځان نه یارېده. لا تحزن دا معنا مه کوه چې مټ در مه یارېږه، نه دا څه معنا ده. لا تحزن زما متعلق په ذهن بوج مه راوله، زما متعلق ټینشن مالا په ما مه یارېږه. ان الله معنا موتا دواړو سره الله دی، ستا به هم کوي زما به هم کوي. او چې څنګه ننوتل حضرت نو په دې غار کې سوړې وې او دې کې چېرته لړم نی مار نی په جنجال ونړو. نو یو ټوکله ورسره وه هغې ټوکلې کو په یو سوړه کې ومنډله او یو دوه سوړي پاتې شوې نو سملاست هغې کې خپلې پوندې دا ګورې سیوطي لیکلي په خصایص کبرا کې یو کې هم خپله پونده کېښوده او بل کې هم کېښوده او حضور پاک ته زما دې سینې د رډه و الله رسول ودش دننه مار دې مار تاویږي په دې سوړو کې چې دې له راته زوړه بنده ده هر یو بنده ده دې له ابوبکر له په دغه په ټک ورکړه. اوس دې خپلې خوا کوي رسول الله مبارک ودرې مار په ده رانه شي نو خپله دې خوا کوي مار لګیا دی ټک 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 ورکوي او د سترګو نه اوښکې روانې دي مار ټک خو دې خدای سړی ساتي. نبی اسلام ویل ابوبکر ولې جاړې وایي دې سوړه کې څوک خوړم دې خوا که خپه خپې دې خوا کوي واج دغه ښامار ترې وویل دغه دې صاحب. نبی علیه السلام زه خپلې مبارکې لاړې راواغستې ابوبکر خپې نه ته وکړې. څه قیمتي خپه ده څه قیمتي خپه ده چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې دې تاویږي. الله چوف یې پې وکړ. ابوبکر وایي داسې شوه لکه چې درد مې په سترګو نه لیدلی. او بیا مار نه تپوس کوي تاسو مجال دی چې زما ملګري دې وخورم. ته ما ملګري ولې خورې؟ نو مارانو حیواناتو هم حضور پاک سره خبرې کړې دي. دا د حضور پاک معجزه دی. الله رسول زه خو یو ځل په دې لاره تېرېدمه یو پیغمبر په دې لاره ته هغه وایي دې غار کې به د آخرې زمانې پیغمبر 3 شپې کوي او ما په دا غار کې ستا دپاره عمر تېر کړ. زه یاره که مړ شومه نو بېله ده خو که چېرته زما وخت کې راغې مې ولیده نو اوس چې را باندې خوشبو لګېده نو لارې مې کتې ټولې بندې وې نو بله چاره مې نه وه. بېدین 3 شپې حضرت ابوبکر صدیق او 3 شپې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې غار کې تېرې کړې او د هغې نه پس واقعه انشاءالله که ژوند و آینده جمعه کې به بیان